افغانستان او افغانان څنګه ولې خوشال سعادت ته ضرورت لري؟ ویډیو تر پایه وګورئ او مینا ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. افغانستان او په افغانستان کې ولسواکي تر بل هر وخت له سخت ګواښ سره مخامخ ده. په کور دننه پردي پالو د پاکستان لاسپوسو د سولې په بهانه له امریکا سره لاس یو کړی او د افغانستان د ولسواک نظام او دغه هیواد د ملي ګټو خلاف پریکړې او فیصلې کوي. د بیان ازادۍ، د ښځو حقوق، ولسواکي، د افغان ماشومانو زده کړې او په لویه کې بشري حقوق له زیان او ګواښ سره مخامخ شوي دي. دا یوه داسې مرحله ده چې د ولسواک نظام د ساتلو او پاللو په موخه افغانستان ته د هر بانفوسه او په ځانګړي ډول د پاکستان د شومو اهدافو د مخالف هر شخصیت ته ضرورت دی. په تیره بیا هغه کسان چې افغانانو ته ثابت شوي دي. حکومت باید اوس له هغو ټولو بانفوذه اشخاصو ګټه واخلي چې یا یې د پاکستان د مداخلت په تړاو ګټې په خطر کې دي او یا په رښتینې توګه د دغه نظام ساتلو ته ژمن دي. دې کې خو هیڅ شک نشته، تېروتنې به شوي وي او بانفوذه اشخاصو که هغه د دغه هیواد له هرې ژبې او قوم سره تعلق ولري تېروتنې به یې کړي وي. خو اوس د تېروتنو د بخښلو او د ملي او پر هیواد مینو اشخاصو د رامخته کولو وخت دی. په دغه ملي او بانفوذه یا په بله معنا په ټولنه کې د ښه نوم لرونکو شخصیتونو له ملي یو یې جنرال خوشال سعادت دی چې ولسمشر غني یې په مهم ځای د ټاکلو په صورت کې د نظام د ساتلو په موخه د ولس زړونه خپلولی شي او د پاکستان د شومو اهدافو ضد افکار لرونکی ولس پر ځان راغونډولی شي. پر مهم پوسټ د خوشال سعادت بیا مقرري له یو خوا په کور دننه پردي پالو ته سرخوږی جوړېدلی شي او له بله پلوه هغه فکر ته تقویت ورکیدی شي چې په افغانستان او ولسواک نظام پرې اړه ولري. که ولسمشر غني د ولس دا غوښتنې ته په درنه سترګه وګوري ښایي په ولس کې لا نور محبوبیت ترلاسه کړي او تر ډیره بریده د خوشال سعادت له ولسي ملاتړ نه لا نور هم برخمن شي. که څه هم خوشال سعادت بیا دا خبره کړې چې یو سرتیری دی او د حکومت هر امر او پریکړه به په سر سترګو مني، خو بیا هم د هغه پلویان چې ډیره برخه په ولس کې تیت او پرک دي په یوه خوله د نظام تر شا ودرېدلی شي. افغانستان ته دا وخت د یوه وګړي د رښتینولۍ تبلیغاتو او ورسره د دښمن په خلاف د درېدلو ضرورت دی. نو په داسې یو وخت کې چې هیواد خلکو ته اړتیا ولري د بانفوذه اشخاصو مقرري مثبته ثابتېدلی شي. له خوشال سعادت نه که له یو خوا لنډغر په ویره کې و، له بله پلوه یې تر ډیره بریده د پاکستان لاسپوڅي هم د خپلې ویرې تر سیوري لاندې راوستي وو. هغه کسان چې پر ولسمشر را سرخېدل او تر ډیره بریده ارګ میشتي بلل کیږي او ګټې وټې یې په ارګ پورې تړلي دي، اوس د دې اړتیا ده چې هغوی په خپل اثر رسوخ باندې ولسمشر قانع کړي چې خوشال او هغه ته ورته څېرې راوباسي او داسې چارې وروسپاري چې له یوې خوا ولس خپل او له بلې خوا د دښمن سترګې وسوځوي.